پر امرالله صالح برید چا وکړ؟ حکومت او چارواکي ولې چوپه خوله دي؟ پر امرالله صالح د حمله د څه په معنا ده؟ د چې حقیقت څه دی په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو اوریدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. خبریال ببرک یوسفزی لیکي د یو هیواد پر لومړي مرستیال داسې مرګونی برید کیږي چې د موټرو او ځای له انځورونو یې د سړي ویره پیدا شي، خو څوک سړک نه باسي، ګونګیان شوي دي. تر اوسه هیڅ چا هیڅ نه دی ویلي. ولسمشر خاموشه دی، دفاع وزیر ویده دی، د ملي امنیت رئیس ډډه وهلې چیرته به چای څښي. د کورنۍ چارو وزیر خو د دو لچکانو او کیسهبرانو د تړون نه دی. د امني قمندان مرګ وهلی، استخبارات او نور بلابتر خو پرېږده. د ایران د پوځ یو قمندان قاسم سلیماني د ټرمپ په امر ووژل شو. ټول ایران وخوځېده، حتی په افغانستان کې سیاسیون ډارېدل چې د چا طرف شي. سختون غبرګون یې وښود او په عراق کې سفارت ورته دړې وړې کړ. تر اوسه آرام نه دي ناست او د قاسم سلیماني په نوم یې لا نوې درنه وسله هم اختراع کړله. خبره به پاکه کوو. بېشک امرالله صالح سیاست کوي، خو د نورو په پرتله دریځ بیخي روښانه دی. پر وطن مین شخص دی او د ډیرو افغانانو په زړونو کې ځای لري. تېره ورځ یې د تلونیو سره مرکه کې او د کرکټ لیګ د پرانیستې غونډې په مراسمو کې هر څه لکه یو نر او شجاع انسان په لوړ غږ وویل. د ډیورن مسله یې واضح کړه چې د پاکستان سره مو معامله بیخي پاتې، وخت یې پوره دی، ارادې شي حساب دې موږ سره وکړي. د حکومت د رسمي مقام نه داسې رسا غږ ډیر رسمي موضوعات او پټې معاملې صفر ته ښکته کوي. دویمه یې د پېښور مسله یاده کړه چې زموږ د شاهانو ځای وو او وي به. همدارنګه د پنجاب مستقیم نوم یې واخیست چې د دوی دسیسې موږ نشي بیلولی. نور له دې با جرأته شخص نشو پیدا کولی او د ټینګ عزم انسان همداسې خصوصیات لري. په ژوندون یې باید ستاینه وکړو او خورا د قدر وړ انسان دی. انټلیجنټ او په رښتینې معنا جنټلمن شخص دی. خبره پاکه ده، پاکستان نه بل هیڅ څوک نشي کېدلی او دا کار باید په ورته درنه بیه باندې تمامه شي. د هیواد په سرې ډیپلوماتیکي کرښې چې له هر ډول فزیکي برخورد د استثناوي برید کول د مملکت حیثیت، صلابیت او محبت ته په سپکه کتل دي. دا د ټول هیواد دویم رسمي سیاسي عالی ترین مقام دی او د سر شمله او عزت یادیږي. داسې اعمال د هر هیواد لخوا چې وي د اصولو له مخې بالمثل ځواب ته ضرورت لري. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.